دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې پر ونه لیونی دی. ونه چې لیونی هغه به یاره زه یم بل خو نشته یاره ولاک درازم اوس په دنیا یو کار نه کوم نو خو زه یم په دنیا یو کار نه کوم لیونی نه یم نو بیا څه شي یم دا خو نسي کېدی چې ته کار نه کوې ته لیونی یاره خدا رقم دا ټوله دنیا کار کوي موږ نه کوو لیونیان نو نور څه شي چې څوک کار نه کوي هغه ګرده لیوني ده بیا کار کوي که کار نه کوي لیونیان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه سې. خیر اوسه. نوم دې چیرته دی؟ نوم مې توپان کاکو دی. توپان کاکو که څنګه توپان کاکو چې موږ پسې ګرځېدلو هغه دا توپان کاکو دی. توپان کاکو په نامه باندې خو ډېر کسان شته چې هغه توپاني کیسې یې کړي هغه دی دغه یې دی بالله دغه یم ونو دا کیمره درواغ وایي دا درته ښه نوم خو توپان کاکو دی. د کوم ځای اوسېدونکی؟ دا مه کوه د کلتور خان اوسېدونکی یم. څه مصروفیت لرې توپان کاکو؟ مصروفیات خو بالله که دی مصروفیات لرم بس موټرسایکل ځغلوم. موټرسایکل ځغلی؟ موټرسایکل دغه کوم سرویسوم بل کار زه نه لرم. موټرسایکل سرویس کوې؟ ستا دغه کار دی؟ ما دغه کار دی. خپل کار څه خوشحاله یې؟ بیخي شکر د الله پاک لوی غټ غټ وم د خدمت وای وم چې دغه کار یې موږ سره کړی دی پر کار یې راولي. ښه دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې پر ونه لیونی دی؟ کوم شی دی چې پر ونه لیونی دی؟ ونه لیونی په دې بالله که سر خلاصېږي څنګه په ونه لیونی دی مثال شی دی پر ونه لیونی دی کوم شی دی؟ ونه معنا په ونه لیونی دی انسان هم کېدی شي. انسان څنګه دی؟ توپان کاکو وایي انسان دی چې پر ونه لیونی دی هغه انسان دی. ونه نو انسان دی هغه لکه څنګه؟ ګوره اوس ته ونه لرې خو موږ دا خلک وایي ماشاءالله ښه ونه ده نو دا خو په اخر کې کتونکو ته څه پیغام لرې؟ اخر کې وکتونکو ته دا پیغام لرم چې خدای او رسول ته وګورئ دغه موټرسایکلان مه ځغلوئ باره خو ډاکټر ته بالله زه وړم او ورته وایم چې د چینجي شربت ورکوئ بل شی به نه ورکوئ. ښه دا راته ووایه چې صاحب هغه کوم شی دی چې پر ونه لیونی دی؟ ولې چیش دی؟ الله خو بالا ما څه دلا کورک دی زه څه ووایم په اخر کې وکتون ته څه پیغام لري ګپ ورته وکوي ټوک ورته وکوي خنو والله کې شی په خدا کې مونږ نه دی یو شی خو به ستا په تا عمر تېر شوی دا چې ستا عمر تېر شوی د غیر بنچ شوی دی دغه یې تېر شوی دی ولې؟ نو بس نو بالا موږ به دعا درته کوو چې الله پاک ستا هر څه مطلب برابر کړي. ډېره مننه. ښه دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې پر ونه لیونی دی؟ یاره هغه شی دی چې دا پر موټرسایکلان باندې خلک کښېني سپیډ چلوي دا د بل زندګي هم خرابوي خپل هم خرابوي. هغه پر ونه لیوني دي څوک چې په موټرسایکل پراته یې چلوي پر ونه لیوني دي د بل ژوند هم خرابوي د خپل دم خرابوي د ده سوچ دا دی بل شی به ذهن کې نه درځي یو بل شی پیشې برابر که ستا ذهن سوچ فکر چې یاره زما ذهن تر دغه ځایه چې ما لړاو کړي د هغه بل شی به ذهن کې نه درځي. په اخر کې وکتونکو ته څه پیغام لري؟ په اخر کې دا پیغام دی دا عوام ته چې وروره موټرسایکلان شوکه چلوي او موټرسایکل باندې دغه مه کوه. مننه. هغه کوم شی دی چې پر ونه لیونی دی؟ یاره نه رامعلومېږي دا شی. لږ سوچ فکر چې ستا فکر څه وایي؟ زما په ونه لیونی دی دی سخت سوال دی سره دا موږ بیخي ورته ماتې وه دا سوال په ذهن کې نه درځي ذهن کې نه درځي ذهن کې نه راځي. په اخر کې وکتونکو ته یو ټپه ستا په ششته وازي ورته ډالۍ مینهوال ته به دا یو دوې ټپې ډالۍ کړو. غټ اختر سو رانږدې دواړه کوو یو رنګ کپړې تور کالي وځان ته وکه دا وار زما په کول وکه. مننه کور ودان. ډېر مننه. خوشحاله اوسې آباد اوسې. په اخر کې وکتونکو ته څه پیغام لري؟ بس وکتونکو دا پیغام لرم چې دا چلن سبسکرایب کړي دا ګنټۍ چې کوم راځي ته مخ ته د سره لایک کړي فالو یې کړي مخ ته ډېر ښایسته پروګرامونه کوي. ډېره مننه کور ودان. خوشحاله اوسې آباد اوسې. عزت وکړه مننه کور.